زویا دروازه خلاصه که. څه فکر کوئ چې نن به یې خلاصه کړي پاشا صاحب؟ نه پوهېږم برجو لورې، هېڅ نه پوهېږم، خو تر څو چې یې له ما سره خبرې نه وي کړي زه دلته راتلو ته همداسې دوام ورکوم. زویا دروازه خلاصه که، خلاصه که. څو میاشتې کېږي چې زه دلته راځم، که نور هېڅ نه وي یو ځل خو دې سیره وګورم. دروازه خلاصه که، خلاصه که. کوپوزه دروازه خلاصه که. ابراهیمه دروازه خلاصه که. زما دا کمزوری زړه، زما دا کمزوری زړه به دا نور څومره وزغمي زویه، خو زه دا هېڅ نیت نه لرم چې له تا نه تېر شم، پوه شوې؟ پلرونه خپل اولادونه هېڅکله هم نه پرېږدي زویه، په دې پوه شه. زه تا ته اجازه نشم درکولی چې ته هم دلته ژوندی ځان ښخ کړي. زویه دروازه خلاصه که، دروازه خلاصه که. خیر دی خلاصه که، داسې مه کوه، هیله کوم خلاصه که، زر کوه زویه خلاصه که. ډګروال صاحب اخوا ته مه ګوره. ډګروال صاحب د خدای لپاره مخ دې واړوه. ډګروال صاحب، ډګروال صاحب هیله کوم. وروره ټول سنګر ونیسئ. لومړی بریدمنه، لومړی بریدمنه ته ښایي. ډګروال صاحب یو کس مو شهید شو. لومړی بریدمنه خانمه دا چې هغه رزیلان زمونږ وینه تویوي، داسې چې ده نو د هغوی وینه هم باید تویه شي. د هغوی وینه تویوو، په خبره پوه شوئ؟ رزیلانو جګړن صاحب هاکانې وویشته. ډګروال صاحب یو کس مو شهید شو. تاسې ته زما امر واضح ده، لاړ شئ او هغوی ته سزا ورکړئ. یو کس مو سخت ټپي شو، سویل خواته یم یو کس مو ټپي شو. وزغمه زمری وزغمه. زه جنګیالی یم ډګروال صاحب، وجنګېدم. زه دلته نشم پاتې کېدلی ډګروال صاحب، خو جنګېدلی هم نشم، دا ډېره سخته ده. دقت، تر څو چې دا شهید خاورو ته سپارل کېږي باید دا کار پای ته ورسېږي. اتلانو موږ شهید لرو. زما د ملګري قاتل پیدا کړ ډګروال صاحب، له ما سره ژمنه وکړئ ډګروال صاحب، ژمنه وکړئ. هغه سر باید له هغې تنې نه هرو مرو جلا شي. ابرا مراده نه نه. ډګروال صاحب مونږ پیلولو ته چمتو یو. خدای مو بل شه جګړه نه پیل یې کړئ. امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب. هله ملګرو اوس یې پیلوو. اوس تاسو کولی شئ پښتو سیریالونه د پښتو ډرامه اپلیکیشن نه را ډاونلوډ کړئ. پښتو ډرامه اپلیکیشن په پلی سټور کې موجود دی، همدا اوس لاړ شئ او را ډاونلوډ یې کړئ او خوند ترې واخلئ.
pashtodrama.pd فیسبوک پیج لایک کړئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. مختصر اوسئ. دویم بریدمن زه هڅه وکړه چې له هغوی سره اړیکه ټینګه کړې. امرم پر دقیقه ډګروال صاحب. جګړن صاحب زما غږ اورئ؟ سپوږمۍ ستوري ډګروال صاحب زما غږ اورئ؟ ډګروال صاحب هلته یې؟ ډګروال صاحب ژوندی دی. جګړنه ته ښایي ډله ښه ده. اخ یو ډګروال صاحب یوازې یو څو عسکر مو معمولي ټپیان شوي دي. همدومره. ډېر شکر دی. سمه ده د کارتار د ډلې په اړه مو کوم ثبوت او یا هم نښه پیدا کړه؟ له بده مرغه ډګروال صاحب د کارتار ډله دلته نشته. یا هم هغوی زموږ له راتګ نه مخکې خبر شوي. هغوی له دې ځای نه بویولي یو څو ترهګرې پرېښي وو. هڅه یې ده او چې موږ په دام کې وغورځوي، خو موږ ستونزه حل کړه. ډله زر له هغه ځای نه راوباسه جګړنه. امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب. ملګرو تاسې ښه یې که نه؟ هغوی پوهېدل چې موږ هغه ځای پیدا کوو. بې شرفانو موږ ته دا وښیي. څنګه د چاټکل کړه جنرال خپل کسان لېږلي دي؟ پایلې ټول هغې ودانۍ ته دننه شي، خو دا چې مړه شوي او که نه پوهېږم. دا چې زه څومره جدي یم لکه چې جنرال پوه نه شو له هغوی سره بیا اړیکه ټینګه کړي. خو دا ځل د دې لپاره زموږ ځای په ډاګه نه شو. هره شمېره چې لرې ترې زنګ وهئ د چین له شمېرې نه زنګ ووهئ، د روسیې له شمېرې نه زنګ ووهئ، باید زموږ ځای پیدا نه شي. دا چې ستاسې هغه جنرال له چا سره نڅا کوي لکه چې نه پوهېږي، هغه به خپل ځان په سر وولي. زه به خوندوره ننداره وکړم. خدای دې تا باور آرام اوسه، آرام اوسه زمری، آرام. اړیکه تیاره ده. ته هم چمتو شه. موږ اوس هغوی ته اصولي ګواښ کوو.
ما نشه پیدا کوله همدارنګه هڅه مه کوه چې زما جدیت له پامه وغورځوي. رازیلا بې شرفه بې شرفه رازیلا، خدای دې تا ووهي بې شرف انسانه. زه تا په خپلو لاسونو مردارم، له دې کار نه دې پښیمانه وم. څه وشول جنراله؟ غږ دې نه راوځي. دا یوازې وګوره، خو که بې ځایه دې برید هڅه دې وکړه، ستاسې د عسکر مغزه به یو وشیندل شي. په دې خبر واوسه، ما خپل شرطونه درته وویل. زما د شرطونو له منلو نه پرته بله لاره نه لرې. وخت دې کمیږي. جنرال کوتانا، شرطونه یې ووایه. نور شرطونه هم لري جنرال صاحب؟ یوه ډله مې له لاسه ورکړه، دا نشم ورکولی. نه کېږي. ته مه راځه ساداته، مه راځه. جنرال صاحب، جنرال صاحب ښه که نه؟ لکه چې ستا د هغې نظر ماتې مرمۍ ګټه ونه کړه. داسې مه وایه جنرال صاحب، بخښنه غواړم خو داسې مه وایه جنرال صاحب. هسې نه جنرال صاحب، زموږ زړونه مات شوي وینې ترې څاڅي. قربان دې شم، داسې مه وایه جنرال صاحب. ته مه ژاړه، مه ژاړه. عسکر نه ژاړي، څوک چې باید وژاړي هغه زه یم. زه دې جریده کې ستاسې نه کاش چې زما انځور ویتلانو. د ځانګړو ځواکونو د قوماندانۍ اړوند یو جنرال یوازې د خپلو ناکامو هیلو امله خپل یو شمېر عسکر د مرګ خولې ته غورځوي او دا نشي زغملی. ځان بښنه کوي. ډېره دردونکې ده. واه 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 واه. جنرال احمد لورې ته دلته څه کوې؟
څه غواړئ ښاغلیه؟ څه دې ویل؟ تاسو څه غواړئ؟ یوه ساده ترکي قهوه راوړه. سمه ده ښاغلیه. زما لپاره به تر ټولو وروستۍ قهوه وي. ټول شهیدان شوي جنرال صاحب. د هغوی د شهیدېدلو خبر تایید شو. جنرال صاحب د کارتر ډلې له برید سره مخ شوي دي. راځو غږونه راځي. ته څه وایې لورې؟ تورن صاحب زما غږ اورئ؟ غږ یې جګ کړه. پام کوئ! پام کوئ! علي پام کوه! ګویک بریدمن علي پام کوئ خپل سرونه وباسئ! جنرال صاحب د کارتر له ډلې سره زموږ اړیکه پرې شوه. جنرال صاحب خدای دې هغوی ووهي. کوم کس مې چې وښوده هغه به خوشې کوي. وروسته به خپل ځان ووژني په یو ښکاره ځای کې د ټولو په مخ کې خپل ځان به په سر وولي. خپل ځان به په سر وولي. معامله هم دا ده که نه نو له عسکرو سره د خدای پاماني وکړه. وزغمه فریاد مکوه. غلی اوسه ژړا مکوه. که یو څاڅکی توی شي بیا هم اوښکې اوښکې دي. که په بله لاره کې مړ شي بیا هم ملګری دی. ته باید په یوازې ځان د ستونزو سره مبارزه وکړې. له ځورېدلو نه مه ډارېږه. له ماتې خوړلو نه مه تښته. ستا په ارادې سره ټول سخت کارونه هم اسانېدلی شي. په سمه توګه د کارونو ترسره کول تل سخت وي. باید ډېره حوصله ولرې. باید زغمونکی اوسې. له مرګ نه ځان مه پټوه. له ناهیلو کېدو نه وشرمېږه. یو ځل فکر وکړه په دې دنیا کې د څه لپاره ژوند کوې. له خپلې مفکورې پرته نور هر څه هېر کړه. د اتلانو په څېر ته باید مبارزې ته دوام ورکړې. ته لاسونه او پښې لرې نو بیا ولې اندېښنه کوې؟ ته د ګل نه نازک او له تیږې نه کلک زړه لرې. ته هم په دنیا کې د جنګېدلو یوه دنده لرې. په دښتو کې به ګرځې، په غرو کې به مړ کېږې. ته د لمر او اسمان په څېر ملګرتیا کولی شي ګرانه. موخې ته د رسېدو لپاره زحمت وباسه. خپلې تویې ته د یوې ځانګړې موخې لپاره پیدا شوی. مخکې له دې چې مړ شې موخې ته ځان ورسوه. زموږ ژوند له ازموینو او ناخوالو نه ډک دی. نیکمرغه هغه دی چې صبر ولري او مبارزه وکړي. په دنیا کې خوشحالي لږه ده او غمونه ډېر دي. کېدای شي له مړه کېدلو نه وروسته ډېره خوشحالي دې په نصیب شي. زموږ قیمتي ژوند د مرمۍ په څېر ډېر زر تېرېږي. د خدای لاره اوږده ده. له هرې شېبې نه ګټه واخله. افسوس ټول عمر چې څه شي پسې ډېر ګرځې هغه ته له رسېدو مخکې له دې دنیا ځې مړ کېږي. کېدای شي یوه ورځ د ژوند لاره درنه ورکه شي. کېدای شي یوه ورځ وژاړې اوښکې دې تویې شي. له تیارو ډکه کوډله کې به یوازې پاتې شي. په فکرونو او سوچونو کې به ډوب پاتې شي. له ژوند نه به موړ شي. له هر څه به دې زړه تور شي. ستا د زړه په سختو دردونو باندې به نور څوک پوه شي. چا چې خپل وجدانونه په پاریس او مسکو خرڅ کړي هغوی به ستا دعاوې بې ارزښته او چټیات ګڼي. که تقدیر غواړي نو ستا لاره دې بدله کړي. ته د تقدیر لاره ونیسه. ژوند ته دې دوام ورکړه. څه چې ته غواړې کېدای شي هغه دې هېڅ په نصیب نه شي. نو بې ځایه مه خفه کېږه. خوشحاله اوسه. یوه خندا څه ګټه کوي؟ له ژړلو څه لاسته رسي؟ بندګان اطاعت کوي که نه نو له مصیبت سره به مخ شي. داسې ورځ به راشي چې ته به یو غړپ اوبه لټوې. داسې ورځ به راشي چې یو ذره مالګه به نه وي. د برفکوچ په څېر حرکت کوي. یوه شېبه هم نه ودرېږې ځکه چې ستا زړه ډېر خفه دی. صبر نشي کولی. احساسات دې مړه شوي. لیوالتیا دې کمه شوې. په زړه کې دې په سترګو کې دې هېڅ مینه نشته. له اضطراب سره د زړه وینې په څښلو مبارزه وکړه. پاڅېږه. لاس په کار شه. لاس تر زنې کېناستل څه ګټه کوي؟ په دې شتمنه دنیا کې ته هېڅ هم نه لرې. هېڅ ګټه نه کوي چې په قبر دې تیږه وي او که نه. جنرال صاحب سمه ده مه وارخطا کېږئ. ټوله رامه واوسئ.
یوازې یوه وړه پېښه وه. تومانچه ورسره وه. ډازې وکړه. ارامه اوسئ. ته دلته څه کوې لورې؟ جنرال صاحب بخښنه غواړم خو دا څه معنا لري؟ توپانچه مې راکړه او زر لاړه شه. نه جنرال صاحب بخښنه غواړم. دا یو امر دی. ومې ویل چې توپانچه مې راکړه او زر له دې ځای نه لاړه شه. زه هم ستاسې امر نه منم. کوم کار چې تاسې غواړئ وکئ زه د هغه اجازه نه درکوم. داسې نشي کېدلی. تاسې داسې نشي کولی. موږ داسې نشو کولی ځکه چې موږ عسکر یو. موږ له هغه سره ژمنه کړې ده. موږ له خپل هغه بیرغ سره ژمنه کړې ده. موږ قسم کړی چې تر پایه پورې جنګېږو. موږ قسم کړی دی او دا قسم تاسې په موږ کړی. دا هر څه تاسې موږ ته ښودلي دي جنرال صاحب. تاسې له موږ هر یو نه اتل جوړ کړی دی. موږ هر یو اتل یو او اتلان هیڅ کله داسې یو کار نه کوي. هیله کوم جنرال صاحب اوس نو اجازه راکئ چې له تاسې سره ملتیا وکړم او یو ځای له دې ځای نه ووځو. جنرال صاحب هیله کوم دویم بریدمن ساده د باندې په تمه دی. هیله کوم نور نه ځو. حیدره څوک دی؟ دروازه ورته نه خلاصوي. دروازه ورته خلاصه که ماشوم ویده دی راویښ به شي. حالا موږ باید زر خبرې وکړو جګړن صاحب. چیغ ده ملګری ما خپله کلنۍ رخصتي اخیستې ده خو که وږي یې ګوګچه به درته هګۍ پخې کې چای به هم درته دم کې. خو څنګه مې چې وویل ما کلنۍ رخصتي اخیستې ده او ډېر وخت به دوام وکړي. جګړن صاحب دا ډېره مهمه خبره ده. والا ملګری په دې مسله کې ټول کارونه ډېر مهم دي. ګوره که وږې راشه که نو ناوخته کېږي خورې. چالاک حیدره د خدای لپاره یو ځل لږې خبرې وکړه زما خبرې واوره. سمه ده چې خیمه وه ملګری ماشوم ویده دی. یو ساعت کې چې ما درته خبرې وکړې خو ته اوس هم وایې چې ما خپله کلنۍ رخصتي اخیستې. همداسې ده چې غدم ملګری ما خپله کلنۍ رخصتي اخیستې ده. زه ځان ته یو بل کار پیدا کوم. پوه شوې؟ جګړن صاحب تا زما خبرې وانه اورېدلې. درته وایم چې په قرارګاه کې اوربل دی. سمه ده زه څه وکړم یعنې که وسله په لاس کې واخلم او هلته لاړ شم هر څه به د پخوا په څېر شي. ها چالاک حیدر به قرارګاه ته لاړ شي خو هر څه به د پخوا په څېر شي. ګوره خورې ډلې جنګېږي شهیدان ورکوي غازیان ورکوي
ټاپیان کیږي چغې وهي نظامي چورله کې پات پات کینی پات پات پرواز کوي دا کار هم داسې دی نه بدلیږي سمه ده ووایي چې نن له دوو ډلو سره اړیکه پرې شوې دا هر څه به پای ته ورسېږي چې د ملګرې ها دا هر څه به پای ته ورسېږي ووایه که نه نه جګړن صاحب نه خو کېدای شي چې دا تالانو ډله دا تالانو ډله که نه دا تالانو ډله دا تالانو ډله پاتې ده امرا درموش شهید شو غالب ایگون شهید شو د ډلې روغتیا پال دویم بریدمن بایرام باید غازی شو ستا د بایرام ورور پښه یې پرې کړه چیغدم په یاد دي که نه جګړن کان نشته چېرته د ډګروال کو پوز نشته زما دې حالت ته وګوره جګړن صاحب ما ته وګوره زه د یو شهید شوي دویم بریدمن لور یم چا سره مې چې مینه وه لومړی بریدمن کورشاد زما په غېږ کې شهید شو زه شاته نه شوم زما ورونه شهیدان شول خو زه بیا هم شاته نه شوم هر څه چې کېږي ودې شي جګړن صاحب زه هېڅکله مسکري نه پرېږدم یوازې ډګروال کوپوس ته مې پلار وویل تا ته مې ورور وویل دا تالانو ډلې ټول زما ورونه شول تاسې زما د کورنۍ غړي شول هر څه چې کېږي ودې شي ان که تاسې ټول هم قبول کوئ زه ماتې خوړل هېڅکله هم نه قبلوم جګړن صاحب دا ماته تاسې زده کړي دي زه لاسکری نه هېڅکله هم نه په شا کېږم جګړن صاحب هېڅکله هم نه که زه اوس دا خبرې وکړم ښه نه ښکاري خو زه دلته له کوم ځای نه راغلم پوهېږې د جنرال صاحب کوتان له څنګ نه توران جنرال احمد کوتان نن یې څه وکړل پوهېږې ها په یوې قهوه خانه کې کېناسته ځان ته یې قهوه راوغوښته وروسته یې بیا خپله تمانچه راوویسته وسله یې خپل سر ته ونیوله جګړن صاحب څه بیخي هم داسې یې وکړل که زه په وخته نه وای رسېدلی وسله مې ورنه نه وای اخیستی نو کېدای شو چې وخته ملګرې ته څه وایې داسې هم کېدلی شي جنرال صاحب کوتان د ځان وژنې هڅه وکړه بیخي هم داسې وکړل موږ باید یو څه وکړو جګړن صاحب ښه ده ملګرې زه څه کولی شم هو مور دی ته بې غیرته وختې زویه په خیر راغلې مور جانې ته اوس ما ته ځواب راکړه عسکري ولې پرېږدې ها هغه زه عسکري نه پرېږدم مورې کله چې ما ته نړۍ ته راوړې ومې ویل چې دې هېواد ته مې یو زمری راوړ زما زوی به له خیر عسکر شي ترکیې ته به خدمت وکړي خپلې مور ته به خوشحالي په نصیب کړي تا څه وکړل له عسکرۍ نه لاړې وتښتېدې له عسکرۍ نه د استعفا ورکړه ته بې غیرته وختې ته ډېر ډارن وختې زویه ته ډېر ډارن وختې هېڅکله دې نه بخم په لاسونو دې برکت شه ما چې څه ونه شو کړه تا وکړل
اگیره کوم خبر شته؟ نه لږ نور هم ورته په تمه کېږو. سازمان خبر را لېږلی د ماحول پوښتنه کوي. زه یې هم کوم خو هېڅ درکې نشته. له تا سره د سازمان د ملاتړ یوازینی مخام دا به چې ماحول آزاد خوشي شي. که هغه خوشي نشي نو له تا سره به ټولې مراسې ودرول شي. پوهېږې وبه نه درېږي. دا یووالی رامنځته کوو دا چې د ترکیې جمهوري دولت د نړۍ له هر ګوټ نه ترکان راټولوي یوه اردو جوړوي. زه یې هم په وړاندې دا جوړوم. ټول سازمانونه به یو لاس شي او پایله به یې دا شي. پوه شوې؟ له جنرال نه دې ولې وغوښتل چې خپل ځان ووژني؟ یوازې د ماحول خوشي کول به دې ترې غوښتي به. کېدای شو چې زر خپلې موخې ته رسېدلی به هغه به خپل ځان وژني او که نه نه پوهېږم. هغه یوه ځانګړې موضوع ده. په کومه موضوع چې نه پوهېږې په اړه خبرې مه کوه. په تمه کېدلو نه ډېر په تنګ شو. له ما سره راشه. کامره دې چمتو که. چمتو ده. نه 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 رسیله پیشنه فرزیله دا دې څه وکړی ژوند دې نه پرېږدم. خدای دې تا تباه او برباد کړي. رسیله احمق واژنم دې په خدای چې واژنم دې نه دې پرېږدم. ګوره ماته وګوره ماته وګوره ماته وګوره ښه راته وګوره. واژنم دې په خدای واژنم. داسې دې نه پرېږدم. واژنم دې مرداره هم دې ژوندی دې نه پرېږدم. البته البته که ژوندی پاتې شي به مې وژني. رسیله دا ویډیو زر جنرال ته ولېږه. اوس به پوه شي چې موږ څومره جدي یو. ماته وګوره رسیله ماته ښه راته وګوره. واژنم دې هو وحشي ځناوره. ما هېر نه کې پوه شوې. ما هېر نه کې مرداره هم دې په خدای چې مرداره هم دې. حسنه حسنه ته ښه یې که نه؟ دواړه ختم شو. آرام اوسئ ملګرو، آرام اوسئ. زه جګړن بوس کور کې یو عاجل حالت دی. باید جنرال صاحب کو تان سره خبرې وکړم. جنرال صاحب اوس نه غواړي چې له چا سره وویني. پوهېږم خبرې خو ته ورته ووایه چې دی راغلی. امر پر ځای کېږي جګړن صاحب. تاسې دلته په تمه شئ. سمه ده. مهرباني وکړئ جګړن صاحب ما پسې راشئ. حیدره مونږ ختم شو. ده هم ختم شو. راتلونکې برخه ده هم ختم شو. مونږ ټول ختم شو. په دې بیچاره ځان دې ما وژنې. زما لاسونه او پښې تړلي دي خو بیا هم زه تا مرداره هم راځي.